یو ښځې ته ووایي چې مثال داسې دی هسې دی نه نو دلته دا بیلنس باید څه شو کله چې په ژوند کې بیلنس یې صحیح دی یو ورځ به دا کار ونه سي مګر ما داسې خوندې لیدلي دي چې په کلو دا خاوند نږدې نه ورته راځي یو ښه خبره نه ورته کوي مثال بیا یو ښایسته کالي اغوستي دی تعریف نه کوي نه مثال کلونه تېر سي نو داسې خو نو زه نه وایم چې یو ښځه باید هر ورځ خپل د خاوند څخه داسې خبرې وغواړي یا هر ورځ ګلان وغواړي یا هر ورځ الفاظو کې هغه ورته وایي چې ستا سره مینه لرم داسې نه کېږي خو بیلنس د دواړو خوا څخه پکار دی دلته ستاسو خبره چې باید څوک خپل ژوند د چا سره مقایسه نه کړي نو ما خو داسې نارینه هم لیدلي دي چې هغه خپله خانه مقایسه کوي چې زه یو چا کره نن تللی وم د یو دوست کره مې مېلمستیا وه خانه مېمانه ولیدلې خو داسې یو رقم ډوډۍ یې تیاره کړې وه داسې یو سرشته یې وه ته یې ولې نه لرې نه مطلب دا د دواړو خوا څه دی که د دواړو خوا څه بیلنس نه یې دقیق زه د بیلانس په اړه داسې وایم د بیلانس په اړه لنډ درته وایم بیا زه وګورم ته په اړه څه وایي زه وایم د ښځې او خاوند ترمنځ بیلانس داسې دی لکه یو څوک چې ځان ته ډوډۍ جوړوي که چیرته ما پخلی کړی او وایم چې والا پخلی کې مې مالګه نشته ګناه زما ده یا مې پخلی کړی ووایم چې مرچک مې پکې ډېر کړي ګناه زما ده زما ښځه زما پخلی دی که چیرته زما ښځه ناتکمیله ده ستونزه لري مشکل لري ګناه زما ده او که چیرته د یوې ښځې خاوند ناتکمیله دی ستونزه لري مشکل لري ګناه د ښځې ده هر هغه څوک چې وایي چې زما خاوند کې مشکل دی په اصل کې په دې کې مشکل دی هر هغه نر چې وایي چې زما په ښځه کې مشکل دی په اصل کې په دې کې مشکل دی دا زما ارګومنټس دي د بیلانس په اړه بالکل زه ستاسو سره په دا کې کمپلیټلی اګری یم چې که په خاوند کې مشکل یې هغه مشکل اصل کې خانه مې کې نه ځکه چې دا داسې یو کمی لري هغه کمی دا نسي پوره کولی یا که خاوند دغه رقم یو مشکل لري خو زما سوال دلته دا دی چې زما په نظر دا مشکلات هغه وخت راځي چې یو انسان په داسې یو بیا د عمر خبره شوه نه موږ په عمر کې خبره کوله چې دا ټاپک بیا بل خواته ولاړ نه شي چې په کوم عمر انسان باید واده وکړي نو که یو انسان رښتیا هم پوه نه یې او په ژوند کې یو چیرې رسېدلی نه یې نه تعلیم یې نه یې کړی او یو عمر ته نه یې رسېدلی هغه انسان واده صرف دا دپاره کوي مثال شوقیانه واده کوي یا د فامیل فشار یې پر چې مثال ته باید واده وکړي زموږ په پښتنو کې خو دا بیخي ډېر دی نه چې او بالا ته باید په دغه عمر واده وکړي د فامیل فشار یې ورباندې واده کوي بعضې کسان چې مینه د یو سره لري مګر د فامیل د وجې څخه د بل چا سره واده کوي په کم عمر واده کوي یعنې بعضې کسان به دا دپاره واده کوي چې په کور کې یو چا واده وکړي یا د خاله زوی یا د ماما یا د اکا زوی واده وکړي دی شاته پاتې سو چې هغه واده وکړي نو زه ولې واده نه کوم دوی ژوند ته سوچ نه کوي چې واده یعنې د ژوند ملګري نه د واده په معنا اصل کې دوی نه پوهېږي چې دا واده یعنې چې ډېر خلکو ته واده دا مطلب دا دی چې یو ښایسته هال دی میوزیک دی او ډوډۍ ده او میلمانه دي دا یې رهي چې هغه یوه ورځ ده خلک به هم راسي ښایسته سوټ به دې هم اغوستي ښایسته وریښتان به دې هم سم کړي مګر دا ګرد ژوند چې ته د یو چا سره تېروې د هغه په اړه به دوی سوچ نه کوي په دا دوی سوچ نه کوي چې اولاد راځي د اولاد آینده ده په هغه کې نو زما مطلب زما په خبرو کې مثال زه دا غواړم چې ووایم دا مشکلات به هغه وخت راځي چې انسان داسې په پټو سترګو واده وکړي اوس ګوره د امریکایانو وایي سول میټ په معنا به ډېر کسان ته نه پوهېږي چې سول میټ یعنې څه شی سول میټ یعنې ته د داسې یو چا سره نکاح وکړې چې د هغه سره ته دونه دوستي ولرې چې د زړه هر هغه خبره دې ورته وکړې دونه اعتبار په ولرې چې مثال یې درته وایم دا یو مثال زه تاسو ته وایم چې مثال یو ورور دی راځي په کوڅه کې یو ښځه ویني هغه ښه پر ولګېږي هغه ښایسته یا مثال ښه لباس یې اغوستی دی خپل د خانمې سره دغونده مثال دوستي ولري او خپل په خانمې دونه اعتبار ولري چې داسې بېخاره ورته وایي چې مثال ما یو ښځه ولیدله دا ښایسته لباس یې اغوستی و او په خانه مې باید بد ونه لګیږي ځکه چې هلته اعتبار شته د دواړو خوا څخه اعتبار شته نه مثال خانه مې دا یو حقیقت دی چې کېږي هغه یو څوک ووینه ووایي چې مثال ما داسې څوک ولیدي داسې ښه وریښتان یې جوړ کړي وه یا داسې یو ښه رنګ یې و زړه یې پاک دی خو نظر دی په یو چا باندې لګیږي دا دونه خپل په خاوند باندې اعتبار ولري چې دوستانه ورته ووایي چې مثال ما دغه انسان ولید څنګه ښه وریښتان یې جوړ کړي وه ته هم راسه دا رقم یو هیر سټایل جوړ کړه نه خو دا بلته خبره به دا راغله چې واده باید د داسې انسان سره وسي چې هغه سره اول ته دوستي ولري
او 100% 100% هیڅوک هم نظر نه یې هیڅوک نه مګر زما په نظر او 50% 50% باید دا دوه کسان هم نظر یې باید دا داسې مثال هابیز ولري چې کله یو چکر خوښ او دا بل د نه خوښ بیا په ژوند کې ستونزه راځي نه او دا څه وخت کېږي چې تا انسان ځان ته معلوم کې ته د فامیل د وجه څخه واده ونه کې چې فامیل پر تا باندې فشار اچولی دی یا مثال یو څوک واده کوي ته ولاړې واده کوي دا هغه وخت چې ته یو انسان په ژوند کې ښه وپېژنې او د مینې نوم ورنه کړې زما په نظر خلک دغه مینه چې کوي مینې ته بیا د واده نوم ورکوي واده ته د مینې نوم ورکوي زما په نظر واده دوستي ده واده یو پارټنرشپ دی چې دوه کسان یو ځای کېږي یو هغه ټیم ورک سره کوي یو بل ته مثال هغه قربانیانې ورکوي نه یو بل باندې اعتبار او اعتماد او دا هر شی دی لري نو بیا دغه ستونزې په ژوند کې نه راځي دا خبره چې ما تا کوو دا هغه وخت نه راځي چې دواړه یو د بل دغسې دوستان یو مثال موږ یو نه په ژوند کې ډېر کسان داسې وینم چې خپل خاوند څخه خبره پټوي مثال عادي خبره پټي داسې یو خبره پټي چې خپل خور ته دا یو جوړه کالی رانیسي مګر خپل خاوند ته دا خبره دا نشي کولی ځکه چې هغه اعصاب پر خرابېږي چې او تا ولې پیسې مصرف کړه تا ولې خپل خور ته کالی رانیوله که خاوند یې دغه خپل د مور سره مرسته د پیسو کوي یا د دوست سره یې مرسته کوي خپل خانم ته نه وایي ځکه چې هلته انډرسټینډینګ نشته هلته یو دوستي نشته یو د بله دوی بیریږي که مثال زه خپل خانم ته دا خبره وکړم هغه پر ما باندې اواز پورته کوي چې تا ولې دا کار ما بې اجازې وکړي او که اجازه هم ورڅخه واخلي هم مشکل دی چې او ستا فامیل یا ستا مور پر تا باندې ډېره ګرانه ده ستا دوست پر تا باندې ډېر ګران دی دا هغه وخت کېږي چې دوستي نه او صرف واده د دا دپاره سوي چې زموږ په پښتنو کې زه اکثریته دا وینم چې د مجبوري واده دي ما ځینې مې دا واده دي چې هلک ځوان سو واده وکړه انجلۍ ځوانه سوه واده وکړه چې که عمر یو سن ته ورسېږي بیا څوک واده نه ورسره کوي تباهي د هغه ځای څخه شروع کېږي که دا دوه سره دوستان یې دا دوه سره داسې یې چې د ملګري په رقم ژوند وکړي د دوی په ژوند کې هېڅ کله ستونزه نه راځي بیا دوی یو بل ته سیکریفایز هم ورکوي بیا دوی یو بل ته وخت هم سره ورکوي بیا ګیلې او ګزارې هم نه کوي هغه بیلنس نه دی زما په نظر اتومات سمېږي بس خو نه دی چې هره ورځ به فلمي ژوند یې فلمي ژوند نشته دا موږ په فلمو کې چې وینو اکثریت وخت دغه پاکستاني ډرامې به چې ما کتلې په پاکستاني ډرامې کې به دغه دا مینه به داسې ښکاره کوله چې زه به د خیالو په دنیا کې ولاړم چې داسې مینه شته مګر هغه یو فلم دی یو ډرامه ده او موږ ولاړېږو خپل ژوند د هغو سره مقایسه کوو چې مثال زما سره ولې دا رقم نه کېږي زه ولې دا رقم ژوند نه لرم نو زما په نظر زه دا سوچ کوم چې ستونزه د هغه ځای څخه شروع کېږي چې واده د مقصد واده وي په مقصد کې هر شی راځي مثال ډېر کسان دي په خارج کې یو انجلۍ پیدا کوي یا هلک پیدا کوي او صرف د امریکا د ویزې لپاره واده کوي دا خو مقصد سو واده خو وسي راسي دوی دا سوچ کوي چې زه واده وسو نو بالا به خوشحالي یم مګر کله چې دوی راسي د داسې ژوند وویني د داسې مشکلات وویني اله به دوی پوسي چې یاره دا خو بله کوم ژوند سو او دغه انسان سره خوشحاله نه یې هغه انسان کې کمیان یې نه مثال نارینه دی هر نارینه په ژوند کې یو خواهش لري چې زما خانمه باید داسې وي نه مثال یو نارینه دی غواړي چې خانمه حجاب وکړي یو نارینه دی هغه بیا نه غواړي چې خانمه حجاب وکړي او ښځه هم دغه رقم نه یو رول ماډل لري چې مثال زما خاوند باید دا رقم وي نو کله چې د دوی واده په زور وسي یا په عجله کې وسي یا د یو مقصد لپاره وسي نو د دوی په زړه کې یو رقم عقده پاتېږي که مثال دوی یو د بل سره ژوند هم وکړي خوشحاله نه په زړه کې نه یې خوشحاله ځکه چې هلته کمی لري د یو ښځې په سوچو کې مثال یو رول ماډل دی چې زما خاوند به دغسې یو څوک وي او د یو نارینه په سوچ کې یو رول ماډل چې زما خانمه باید دا رقم وي نو زما په نظر زه د سوچ کوم چې ملامتي د هیچا نه ده دلته موږ دا نه وایو چې یا خاوند ملامت یا خانمه ملامته ده زما په نظر دلته خبره د ملامتي نه ده دلته خبره دا ده چې دوی دوه هم نظره نه دي دا نه دي چې هغه مشکل لري نو هغه مشکل نه لري ما داسې کسان لیدلي دي چې حجاب کوي او خاوند ورته وایي چې زما حجاب نه دی زما خوښ دي چې زما معاینه ښه
نو هغه ښځه دې باید اول سر څه داسې یو چا سره مثال نکاح وکړي چې هغه یو حجابي ښځه خوښوي دغه صحیح که نه دی نه اوس ګوره ته خبره خو د اسلام هم راځي چې مثال اوس خبره بله خواته ولاړ نه چې ښځه باید په اسلام کې حجاب وکړي مګر هغه یو جلا موضوع ده چې موږ وایو نو ته موږ صرف د خاوند او د خانمې ترمنځ چې هغه رشته ده پر هغه خبره کوو په اسلام موږ خبره نه کوو چې اسلام مثال څه وایي او څه نه وایي هغه خو صحیح دي مګر که دغه ګرده خبرې چې زه اوس مثال تاسو ته کوم که په دا باندې عمل وسې ته اتومات د اسلام په لاره برابر شوه دا غصدي کنه دي ته برابرېږي ته هیڅ کله خپل د خاوند سره دوکه نه کوي د خانم سره دوکه نه کوي عزت یې کوي هیڅ کله مثال فزیکل ابیوز نه کوي وربل ابیوز نه کوي نو ته اتومات د اسلام په لاره برابر شوه هیڅ کله د کوره نه وځي مثال ډېر کسان دي نن سبا دا چیټ بیخي ډېر سوي دي دا چیټ ولې ډېر سوي دي چیټ بل هغه ډېر سوي دي چې په کور کې کمی ده او چیټ نه یوازې په نارینه‌وو کې په ښځو کې هم چیټ ډېر سوي دي ځکه چې په کور کې یو کمی ده کله چې په کور کې د کمی یې نو یو ار ټمپټډ ته چې د کوره وځې نن سبا خو په دا سوشل میډیا د وجې څخه د ازادي د وجې څخه ډېر اسانه دی صحیح دقیق اما زه غواړم یو څه ووایم اول موږ په دې بحث وکړو چې که چېرته یو ځوان غواړي واده وکړي کوم سن ورته سم دی زه فکر کوم چې دا اروپایي فکر دی چې موږ ورته وخت وټاکو چې څو کلنۍ کې څوک واده وکړي اسلامي اصول دا دي چې کله یو څوک بالغ شو واده دې وکړي او بلوغیت نه معنا دا نه ده چې د جنسي اړخ نه کله ته آماده شوي واده وکړي د بلوغیت نه معنا دا ده چې ته د مالي اړخ نه چې دی آماده اوسې ته د ذهني اړخ نه آماده اوسې ته د اخلاقي اړخ نه آماده اوسې ته د فزیکي اړخ نه آماده اوسې ته د اجتماعي اړخ نه آماده اوسې چې کومې مثالونه ما ورکړل کله چې بیا د دوه جوړو اړوند خبرې کوو زما ریفرنس زه نه پوهېږم ولې زه د یو ډاکټر په توګه قرآن عظیم الشان تر ټولو بهترین ساینسي کتاب پیدا کوم او هر هغه موضوع چې د ژوند په اړه زه ګورم قرآن عظیم الشان ورته یو سلوشن ورکړی یا یو حل لاره ورته ورکړی ولې ځینې وختونه مونږ وایو چې که زړه دې پاک بس خپله د خدای مني یا ځینې وختونه مونږ وایو چې زه ډېری ښځې دي خاوند ته وایي ته ولې ما نه خفه یې خاوند سره یې ټوله ورځ جنګ ټوله ورځ جنجالي په داسې حالت کې چې ښځه هم کوشش کوي چې جنجال ونه کړي خاوند هم کوشش کوي چې جنجال ونه کړي چون ښځه اروپایي دستور باندې عمل کوي اسلامي دستور نه خبره نه ده هیڅکله یو حدیث د خاوند په اړه نه دی لوستی معمولا ما لیدلي دي جوړې یو بل سره جنګ وکړي ښځه هغه شیان ګوري هغه ویډیوګانې ګوري هغه ویډیوګانې لایک کوي او ډاونلوډوي یې چې په هغې کې دا مظلومه او خاوند ظالم ښکاره شي او بیا هماغه ویډیوګانې سټوري کې اچوي بیا خاوند ته وایي چې وګوره او خاوند کوشش کوي هغه ویډیوګانې وګوري یا هغه ویډیوګانې ډاونلوډ کړي چې په هغې کې ځان سالم وښایي ښځه ملامت وکړي دا اروپایي دستورات دي اسلام تاسو ته بل څه وایي اسلام تاسو ته وایي که خاوند در باندې په غوسه شو ګناه د خاوند وه بیا هم ته باید هغه دلاسه کړي خاوند ته وایي که ښځه در باندې په غوسه شوه او ته ډېر زیات په غوسه شوې باید ځای پرېږدې یو شي ته مو پامي خاوند د زمري خوی لري هیڅکله نه غواړي چې اتوریټي له منځه لاړه شي که ته د خپل ورور په مخ کې د خاوند په ځای د ورور دفاع کوي ته د هغه اتوریټي له منځه وړې په داسې حالت کې چې رب تا ته وایي چې ستا خاوند ستا صاحب او مالک دی د تا باید لومړی اولویت هغه اوسي که ته راځې مثلا کور ته او خاوند ته د دې په ځای چې مثبت انرژي ورکړي تندی دې شومي ته غلطه روانه یې ځکه قرآن تا ته وایي چې تر ټولو خوشبخته نارینه هغه دی چې کله کور ته دننه کېږي د ښځې په لیدو آرامښت ترلاسه کړي پس یو ځل موږ باید ځان نه پوښتنه وکړو واقعا غواړو خوشحاله اړیکه ولرو په کومو اصولو په کوم کتاب او په کومو شرایطو غواړو دا اړیکه چې دی رامنځته کړو که وایو چې په اروپایي اصولو او په اروپایي کتابونو یې رامنځته کوو نو بیا یو څوک ولې بد وکړي چې د مسلمان خاوند سره مینه وکړي یا یو څوک بیا ولې بد وکړي چې د مسلمانې ښځې سره مینه وکړي او که وایي چې نه د اسلام په اصولو یې رامنځته کوو نو بیا څنګه چل دی چې واده دې کړی د یو مسلمان سره د دې په ځای چې قرآن او حدیث وګورې چې په قوانینو پوه شي ناسته یې په انسټاګرام کې مثلا سلینا ګومز او جسټن بیبر او ریحانه او دا نور ګورې پس دلته کنفلیکټ اف انټرسټ رامنځته کیږي زه ډیری نجونې او ډیری نارینه وینم چې
روانشناسان وینم مشهور روانشناسان دي په افغانستان کې کله چې د ښځې او خاوند د اړیکو په اړه خبرې کوي غربي ریفرنسونه راکوي ورور د افغانستان 98% خلک مسلمان دي او د دوی اړیکه ځکه نتیجه نه ورکوي چې رالوی شوي د اسلام په کلچر کې دي کوشش کوي چې اوس سلمان خان او کترینا کیف اوسي خود به د دوی اړیکه نتیجه نه ورکوي قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې ما د پاکو نارینه‌و دپاره پاکې میرمنې پیدا دغه کړي دي راوستي دي د ناپاکه نارینه‌و دپاره نو ناپاکه اوس موخه دا نه ده چې یو انسان پاکي د هغه په نصیب کې به حتما پاکه ښځه یا که یوه ښځه پاکه وي د هغه په نصیب کې به واقعا پاک خاوند وي زمونږ ملاانو نه زه معمولا د ملا صاحبانو نه ګیله لرم ولې چون ډیری وخت زموږ د قرآن آیتونه چې دی غلط تفسیروي موخه دا نه ده یوه جنۍ به ته ګورې د قرآن حافظه ده ښه جنۍ ده باحیا جنۍ ده باپرده جنۍ ده باعزته جنۍ ده یو چا سره به واده کیږي چې چاره به شرعي ده اوس دا په دې معنا نه ده چې دا جنۍ هم چاره به شرعي وه ځکه یې چاره به شرعي په نصیب کې شو یو نارینه دی ګورې به چې 3 متره ږیره ده ټوله ورځ لمونځ کوي نفلونه کوي ښه تجارت کوي سم صحیح سړی دی یوه ښځه به په نصیب کې کیږي چې د بل سره به جوړوي بس ترېنه به تښتي اوس دا په دې معنا نه ده چې سړی بد دی ځکه یې بده ښځه په نصیب کې شوه د دې آیت نه موخه دا ده چې د ښه خلکو سره ښه خلک د ټینګې دي د بدو خلکو سره بد خلک د ټینګې دي ما ته یو ملګری ما ته ویلې چې یوه جنۍ وه ډېره عیاشي کوله بیا یې ډېرې چې دی فحاشي کوله اوس یې د یو سم سړي سره واده کړی دی هغه یې داسې خوشحاله ساتي هېڅ په ژوند کې ستونزه نه لري هسې نه ده که جنۍ عیاشي کړي بدي کړي ستونزې پیدا کړي مشکلات پیدا کړي او اوس د یو انسان سره خوشحاله ده پس هغه انسان همچنان خپل اشتباهات او تیروتنې او مشکلات لري پس کله چې ستاسو په ژوند کې یو څوک راځي هغه که په تیر ژوند کې هر څه کړي اما کله چې راځي او واقعا تا ته تسلیمیږي د تا سره د زړه نه مینه لري او رب ته توبه وباسي د دوی اړیکه دوام لري د دوی اړیکه دوام راوړي اما که په اړیکه کې یو نفر راځي د تا نه توقع لري چې ته ورسره خیانت ونه کړې ته پاک اوسې ته احترام وکړې ته د کورنۍ احترام وکړې ته دا خوشحاله وساتې مطلب څه چې د نړۍ ښه صفتونه دي په یو خاوند کې دا ټول د تا نه غواړي اما په بدل کې اصلا فکر نه کوي چې د ښځې په توګه زم کومه وظیفه لرم که نه نو هغه اړیکه بیا دوام نه راوړي او دا وظیفه د اروپایي استدلال په اساس باید ونه ګوري شاید یوه جنۍ د دې د خاطره د خاوند نه شکایت لري چې اروپایي سټنډردونه غواړي اما شاید خاوند د دې دپاره شکایت لري چې اسلامي سټنډردونه غواړي او ځینې وختونه داسې شي چې کله چې نظرونه مخالف شي جنۍ حاضره نه ده د خاوند نظر واوري خاوند حاضر نه ده د جنۍ نظر واوري ډیری شرایطو کې ما لیدلي خاوند کوشش کوي خپله ښځه پوه کړي چې موږ په غلط روان یو اوس ښځې 3 لارې لري اول کوشش کوي ډیبیټ وکړي کله چې ولیده چې یاره دې ډیبیټ کې خو ګیر کېږم زه ملامته یم او ملامتي مې که ومنله دا مشکل پیښیږي جړا ته چې دی سویچ بدل کړي جړا شروع شي که یې ولیده چې جړا هم نتیجه نه ورکوي خاوند مې پرېښونکی نه دی نن یې راسره معلوموي چې ګناه زما ده نو ډرامې شروع کړي ګولۍ پسې راواخلي چې ځان به ووژنم چې جهان به تباه کړم هغه خاوند څه شی کوي خاوند په تنګ شي وایي چې ښه زه پوهیږم مشکل څه دی زه غواړم دا مشکل حل کړم اما زما پارټنر نه غواړي دا مشکل حل کړي اوس د دې په ځای چې د بد نه بدتره نشي دا مشکل خاوند وایي اوکې سمه ده هغه خبره په نیمه کې پاتې شي 2 ورځې وروسته بیا د هماغه جنګ اساس ته راشي پس زه وایم کله هم چې یو څوک غواړي په اړیکه کې خوشحاله اوسي اول دې معلوم کړي چې دوی اړیکه د کوم کتاب د کوم قانون او د کوم رواج په اساس مخ ته وړي داسې نه کېږي چې ته ووایې چې نیمایي به اروپایي قوانین راوړو نیمایي به اسلامي قوانین راوړو نیمایي به پښتونیزم راوړو دا نه چلیږي ته نشې کولی چې په کوم ځای کې د جنۍ ګټه یې په اروپایي قوانینو کې وایي چې دلته زما ګټه ده په اروپایي عملي کوم په کوم ځای کې چې اسلامي قوانینو کې ګټه یې بیا وایي چې دلته زه مسلمانه شوم په کوم ځای کې چې په پښتو کې ګټه یې بیا وایي چې دلته پښتانه شوم نو ته باید یو قانون ته دواړه باید په یو قانون سره جوړ راشي او وروسته د هغې کولی شئ مخته لاړ شئ یوه خبره چې تاسو وکړه کله چې یو ښځه د خپل خاوند څخه ناراضه یې
بیا په اسانو الفاظو کې ووایم ډرامابازي کوي. زه په دا کې غواړم چې څه خبرې وکړم. رښتیا هم ما اکثریت داسې خوندې لیدلي دي چې که یو مشکل ولري، مثال زه خپله یو ښځه یم، دا خبره زه کوم، د ښځې غټه ستونزه زما په نظر دا ده چې په هغه خبره چې دا ناراضه یې هغه دا نه وایي. دا په دا سوچ کې ده چې زما دا خاوند چې دی هغه به زما مایند ریډ کړي او ما ته به ووایي چې مثال ته په څه شي ناراضه یې. هغه شاید په دا ناراضه یې چې مثال یې در کوم، یو پخلی یې کړی یې چې هغه د خاوند هغه پخلی خوښ دی او دا به منتظر یي چې دی تعریف وکړي، مګر دی تعریف نه کوي. نو انسان دی نه، نو دی خو په دا سوچو کې نه چې دا زما څخه تعریف غواړي. هغه چې تعریف ونه کړي دا چې څه په غوسه کې څه او ستا خبره ډرامابازي شروع کړي، مګر په الفاظو کې خپل خاوند ته دا نه وایي چې څه په دغه شي ستا څخه ناراضه شوم. دلته کمیونیکیشن راځي چې باید د دغه دوه کسانو ترمنځ کمیونیکیشن وي. ته باید په صافو الفاظو ورته ووایې چې زه په دغه شي ستا څخه ناراضه شوم، نه چې هغه انسان پوه سي. زما په نظر نارینه ډېر ساده دی. نارینه چې دی هغه مایند نه ریډي، ښځې ریډي. ښځې ته الله پاک دغه رقم یو پاور ورکړی دی چې هغه مایند ریډي، مګر نارینه نه ریډي. نارینه ډېر اسانه یو ډېر سمپل شی دی زما په نظر. نه نارینه هغه ته باید ته صافه خبره وکړي چې مثال زه په دغه شي ستا څخه ناراضه یم یا په دا شي زما خوا بده سوه. اکثریت وخت دوی چې کوي وایي نه ستا خبره په ژړا سي، او داسې خوندې ما لیدلي دي چې هغه دوا را اخلي، دوا خوري یا بلیک میلینګ شروع کوي، نه چې مثال زه ځان مړ کوم که تا داسې وکړي زه داسې کوم. زه خپله سخته د دا شانو خلاف یم. زه خپله یو ښځه یم، دا خوندو ته دغه پیغام غواړم ورورسوم چې په دا رقم چې مو تاسو کوئ تاسو نورم د خپل خاوند ځان څخه لرې کوئ. ولې یو اړیکه وکړي شاید هغه زړه درته وسوځي، په غاړه کې دې ونیسي، یو ناز درکړي، دوم واریم شاید یو کوشش وکړي ناز درکړي، یو ډاکټر ته دې بوځي، یو څوک پر تا خبر کړي. مګر که تا بار بار دا ډرامې وکړې چې زه ځان مړ کوم زه داسې کوم، هغه دې په کیسه کې نه کېږي. لکه یو ماشوم ته چې وهل ډېر ورکړې هغه نه بیریږي، بالا وایي ځه یو چپلاخه به په مخ راکړي کیسه به خلاصه سي. نو دا نارینه هم دغه رقم سي چې ځه دا به یو ډرامه وکړي، دا به وژاړي، دوا به وخوري، هر څه به وکړي، بل ته به سمه سي. نو زه وایم چې خوندو ته زه یو پیغام رسوم چې نارینه ډېر سمپل دی. د نارینه ستاسو خبره چې هغه په ژوند کې کنټرول نه غواړي. که ته نارینه ته ازادي په ژوند کې ورکړې، ولې نارینه الله پاک جوړ کړي دغسې دي. که نارینه په دا پوه سو چې زه د ښځې د وجې څخه کنټرول یم، هغه دغه ښځې څخه ځان لرې کوي. که ورته ونه وایې کرا ورڅخه لرې کېږي. او که د کوره ووتي او داسې یو بله ښځه پر پیښه سوه چې هغه ته غوږ نیسي، هغه ته وخت ورکړي، هغه در څخه ځي. ولې نارینه چې دی د نارینه زړه ژر ځي. نارینه په یو ټایم کې 2-3 ښځو سره مینه کولی سي، مګر ښځې نسي کولی. ښځه خدای بله کوم جوړ کړې ده. نو دا ستاسو دا خبره چې مثال د ډرامابازي باید ونه کړي یا دا، خو تاسو د خبرو څخه ماته داسې معلومیږي چې تاسو ډېر د ښځې خلاف خبرې کوئ. مګر زه په دې باور یم چې په اړیکو کې زما نظر دا دی چې د ښځې او خاوند په اړیکه کې، د خور او ورور په اړیکه کې، د مور او پلار په اړیکه کې 50-80% چې کوم ډېره غټه فیصدي ده ښځې ملامته دي نسبت نارینه‌و ته. شاید 25% داسې نارینه واوسي چې ملامته اوسي، اما معمولا کله چې چیرته تاسو ګورئ چې فساد یا شر راپورته کېږي په یو اړیکه کې یا په یوې خپلوۍ کې یا په یو سیستم کې، اساسي ستونزه پکې د ښځو او دا د عقدې په اساس یا وایي خبرې نه کوم، دا د نیچرل فیکټ په اساس وایم. کله چې تاسو وګورئ چې چیرته مصیبت دی، کله چې تاسو وګورئ چې چیرته جګړه ده، کله چې تاسو وګورئ چیرته جنګونه دي، کله چې تاسو وګورئ چیرته غیبتونه دي، کله چې تاسو وګورئ چیرته غټ جنګ او جنجال جوړ شوی، حتی قتلونه، اساسي لامل یې ښځې دي. دا ولې ډاکټر صاحب ولې تاسو داسې وایئ؟ دا ستاسو سوچ مثال تاسو وایاست چې یو هر ځای کې چې زه شاید دا ډېرې خوندې زما دا خبره خوښه نه کړي، زه ستاسو سره هم نظره یم په دې کې.
نو زه ستاسو خلاف نه یم ځکه چې ما هم لیدلي دي په ژوند کې ما ته هم خوندې راځي خپل مشکلات راته بیانوي شاوخوا ته دوستانو کې هر چا کې ما لیدلي دي او ما چې د هغو خبرو ته غوږ نیولی دی نه زما د ژوند د تجربې څخه چې ما د خلکو خبرو ته غوږ نیولی دی ما هم ښځه ملامته کړې ده نارینه مې نه دي ملامت کړي اته داسې خوند دي چې راځي ما ته وایي چې مثال زما خاوند د یو بلې ښځې سره اړیکې لري زما سوچ په دا کې نه ځي چې دغه خاوند یې ولې د یو بلې ښځې سره اړیکې لري زما سوچ په دا کې ځي چې تا داسې څه وکړه چې دغه سړی یو بل چاته ولاړي زه راسم د دې څخه دا سوال وکړم چې ته باید ما ته ووایې چې په تا کې داسې څه کمي وه چې ستا خاوند یو بلې ښځې ته ولاړي زه ستاسو سره هم نظره یم په دا کې خو تاسو ولې داسې فکر کوئ چې په یعنی هر هغه واده کړي ژوند کې چې ستونزې راځي ګناه د یو ښځې دی ولې ګورئ زه داسې یو پیښه لرم چې د یوې جینۍ ورور په زندان کې 18 کاله تیر کړي دي او کله چې ما پوښتنه کړې ولې د 18 کاله تیر کړي دغه هلک د خپل کاکا زوی وژلی دی ولې د خپل کاکا زوی وژلی دی چون د مور د یو بلې ښځې سره ناسته ده د دې دپاره چې خپلې لور ته مارکیټینګ وکړي چې د خلکو ورته پام شي او څوک یې لور وکړي دروغ یې جوړ کړي دي ویلي دي چې د ما دا لور نه ده دې پسې خو ډېر خلک دي دا اوس د کاکا زوی ورته په کوڅو کې درېږي چې دا وګوري او موږ یې نه ورکوو ورور یې دا خبره اورېدلې ویلي ښه زما د کاکا زوی زما خور ته په کوڅه کې درېږي ټوپک یې راخیستی دی لاړ دی د خپل بېګناه د کاکا زوی ځای په ځای وژلی دی کله چې وروسته خبره په سپینه شوې ده مور یې ویلي چې زما د په سر خاورې پرېوځي یا زه د څه رقم او څه رقم شم ما خو دا خبره د دې د خاطره کوله چې لور مې مشهوره کړم یعنی ښځه تر دې حده پورې سپکه کیدی شي زه داسې ښځې لرم چې خپلې لور ته وایي چې خاوند خو به دې دغه وي ویده دی که ویښ دی داسې نه چې تا خبرې واوري دا په غیر مستقیم ته خپل لور ته په مغز کې ورپیچکاري کوي چې ته باید د خپل خاوند نه ډېر شیان پټ کړي زه داسې خویندې لرم چې خپلې خور ته وایي چې په نارینهو باور مه کوه زما خاوند زما ژوند را تباه که ستا خاوند ستا ژوند همچنان در تباه کوي یعنی که ستا ژوند تباه دی دا په دې معنا نه ده چې ستا د خور ژوند دې تباه شي اما ته عادت لرې چون بخیلي دې راځي چې ستا ژوند تباه دی څنګه دې د خور ژوند سمي زه وینم په کور کې یوه انګور وینم چې د خواښې دښمنه ده یوه خواښې وینم چې د انګور دښمنه ده ښځې تر ټولو سترې ظلم کوونکې دي بیرته په ښځو باندې پس کله چې تاسو حقایقو ته ګورئ تاسو ماته یو مثال راکړئ ورته په دغه پیښه کې یوازې نارینه ملامته و هماغه پیښه ماته راپرېږدئ یو ورځ یا 2 ورځې زه د خلکو سره کینم په هغې اړه د یو سایکولوژیست په توګه پوښتنې کوم او بیرته چې کله تاسو بنسټ د هغه ایشو ته ورسېږئ ردیابي یې کوئ پکې به فساد یوې ښځې کرلی حقیقت متاسفانه همدا ده ستونزه همدا ده که ته د یو چا اړیکه ګوري چې له منځه لاړه ده پکې به اساسي رول یوې ښځې ادا کړی که ته ګوري چې څوک وژل شوي دي پکې به اساسي رول یو ښځې ادا کړی که ته ګوري چې یو نارینه بې غیرته شوی دی پکې به اساسي رول ښځې ادا کړی پس زه فکر کوم ښځې د فساد جړلې دي زه فکر کوم کوم څوک چې وادونه کوي څومره چې خپلې ښځې ساتی شئ د نورو ښځو نه د اړیکې د لرېوالې نه ویې ساتئ خویندو سره وټساپ ګروپونه لري لرې کوئ مور سره وټساپ ګروپونه لري لرې کوئ د خاله او د عمه د لور سره وټساپ ګروپونه لري لرې کوئ نااهله ملګري لري په دفتر کې لرې وساتئ زما په نظر هیڅکله ښځه او خاوند په اړیکه کې ستونزې نه لري ستونزه هغه وخت پیدا کیږي چې خور یې ورته مسج وکړي چې دا ګوره زما څه ښایسته زوی دی ته خو اولاد نه لرې جنۍ په غوسه راشي زور یې د خپل خاوند نه وباسي ولې زموږ اولاد نه کیږي پس زه معمولا ډېر ګرځم داسې چا پسې چې فیمینست دی او ماته پروف کړي چې 15-80 د فساد جرړې د ښځو له امله نه دي سمه ده بیا به زه به بیا د یو چا کیسه درته وکړم ښه او تاسو دا وایاست چې 100% ښځه ملامته ده په هر رشته کې ښځه ملامته ده 100%. زه فکر کوم چې د نړۍ ټولې ستونزې 15-80 د ښځو له امله دي. صحیح دی. ما ستاسو جواب دا غوښتي چې مالکه اوس تاسو ووایئ چې 100% نو ما به ستاسو سره ښه ډیبیټ کړی وای چې 100% خو نه کېږي
و اکثریت سلام دی راته بیا هم راته قناعت نشي راکوی. ګوره داس دی زه سره منم اکثریت وخت ما لیدلی دي چې خوندې ملامتې ډېرې دي مګر داسې هم نه دی چې په هر هغه کیسه چې ما ته راغلې ده په هغه کې یوازې یو خور ملامتي و. که زه مقایسه کوم او تاسو ته یو پرسنټیج درکړم په پرسنټیج کې زه ویلی شم چې د ښځو پرسنټیج لږ ډېر دی او د نارینهوو د مثال لږ دی. مګر زه بیا دا وایم چې تاسو یو خبره وکړه که یو ښځه د یو چا سره جنګ وکړي یا هره خبره وکړي راځي خپل د خاوند سره مثال غصه خپل په خاوند کړي نو ما خو داسې نارینه هم لیدلی دی چې د کوره وتلی یې په کار کې د یو چا سره جنجال کړي یا یو بزنس کې هلته تاوان کړي راځي زور خپل د خانمې څخه باسي نو داسې نارینه خو دا ده چې یو نارینه که ارام مغز ولري ولې تجارت کې تاوان وکړي. ګورئ اکثرا نارینه ډاکتر صاحب تاوان وکړي نه زه جدي مثال در کوم. اکثرا هغه نارینه چې د مالی اړخ نه ناکامه دي دوه دلیله لري. یا یې ښځه چې دی د ذهني اړخ نه د ده موټیویشن له منځه وړي یا یې مور د ذهني اړخ نه د ده موټیویشن له منځه وړي. که تاسو دغلته ټول ملګري ناست دي 500 نفره د مونږ غږ اوري که تاسو پوښتنه وکړئ د دې 500 افرادو نه چې د پیسو تر ټولو ډیر شلتوب تاسو ته په کور کې څوک کوي پلار که مور نو د دوی جواب به دی چې والا مور مو همیشه تندی شومي چې پیسې نشته. پلار یې کیسه کې نه دی. پلار یې وایي زویه زحمت دې وویست نتیجه یې ورنکړه خیر دی صبر ولره نتیجه به ورکړي. چون پلار پوهیږي چې نارینه د کوم جهنم نه تیریږي اما د ښځو سره دا احساس نشته. ښځې ناستې دي په کور کې اصلا دوی پروا نه لري دوی ته اصلا مهمه نه ده. زه وایم ماته د یو څوک یوه کیسه وکړي یا یو مثال دې راته راوړي چې په هغې کې زه قناعت وکړم چې ستونزه د نارینه ده. ډیری خلک کیدای شي دا وایي چې دا جنګونه چې خیر روان دي دا سیاسي رهبران چې کوم دي دا خو ټول نارینه دي. نړیوال جنګونه خو نارینه کوي قتلونه خو نارینه کوي بشکې خو نارینه ږدي انتحاري خو نارینه ږدي وژل یو بل خو نارینه کوي. دا به څنګه کیږي چون د دوی مور ونه شو کولی دوی ته صحیح تربیه ورکړي. که ته یو رهبر ولري مثلا د اولاد تربیه په چا ده په مور ده. خو یو نفر ماته وایي چې مور بېسواده یي نو بیا به څه کوو چون د مور د بېسوادۍ لپاره تر ټولو ستر کمپین بیرته مور کړی دی. په کور کې باور وکړه که مور وغواړي مثلا که زه ښځه ولرم او زما ښځه وغواړي چې زما لور درس ووایي زما غور نیکم زما لور نشي راستنولی د درس نه ځکه د ښځې زور ټولو ته معلوم دی. زه ښځه ولرم او زور سره مینه ولرم او 3 ورځې رانه مخ واړئ ورته وایم څه چې کوئ کوئ خو مخ رانه مه اړوه. That's the fact ځکه نارینه حوصله نه لري. اوس تر ټولو ستر مشکل انجونو ته بیرته چا جوړ کړی خپله میندو جوړ کړی. تاسو په کلو کې لاړ شئ په بانډو کې لاړ شئ جینۍ ته یې پلار وایي چې مکتب ته لاړه شه لور یې ورته وایي چې ملا دې ماته شه ته مانه مکتب ته لاړه شه ولې کاسې نه مینځې راشه کاسې ومینځه راشه فرش ومینځه راشه ځای جارو که. ځکه زه وایم چې دغه د هلوزینیټډ نړۍ نه باید موږ راووځو تخیلي نړۍ نه باید موږ راووځو. موږ په یو شدید بحران کې یو په نړیواله کچه باندې او ځکه په دې شدید بحران کې یو چون ښځې هلوزینیټډ دي چون ښځې په یو تخیلي ژوند کې زندگی کوي. ستاسو په نظر د تعلیم یعنی په دې کې کوم داسې رول لري چې د واده کړي ژوند کې زما نظر مثال دا دی چې اکثریت وخت دا جنګونه دا جنجالونه دا خطر هم کېږي چې د دواړو خوا تعلیم نشته. که نارینه دی هغه هم تعلیم نه لري او که یو ښځه د هغه هم تعلیم نه لري او په ټولنې کې ژوند هم نه دی کړی. یوازې تعلیم نه دی ما داسې کسان لیدلي چې تعلیم یې کړی دی مګر مور او پلار هغه کسان په کور کې ساتلي دي نو دنیا یې نه ده لیدلې د خلکو سره ولاړ او کښېنستا یې نه ده کړې نه. نو ستاسو په نظر چې زه وایم چې مثال تعلیم مهم دی چې باید دواړه تعلیم ولري دواړه نر او ښځه. فرض وکړه زه نر یم ما دپاره تعلیم مهم نه دی فرض کوو لکه زمونږ امیر ته هم تعلیم مهم نه دی. زمونږ امیر بیبي نه لري ښځه نه لري نو زمونږ د امیر د ښځې ښه پالیسي نشته ځکه نن امیر انجونې مکتب ته نه پرېږدي. زه یې مثال در کوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
میرمن بیبي خدیجه وه. خدیجه په تجارت کې تر ټولو مشهوره ښځه وه. څومره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدیجې بیبي تر اغېزې لاندې و. ځکه زه وایم چې کله تاسو اسلام ته راځئ سیرت وګورئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه چا ښه تجار جوړ کړی؟ بیبي خدیجې. که بیبي خدیجه نه وه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تجارت نشو کوی. ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار شروع کړی د یو کاریګر په توګه د بیبي خدیجې سره کار شروع کړی. وروسته د بیبي خدیجې پیسې وې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پې تجارت کو او په امین مشهوره شو. الیاس د خدای د چا له امله؟ د بیبي خدیجې له امله. د هغې نه وروسته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لاړه غار حرا ته او هلته ورباندې وحی راغلی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ځان شکي و. فکر یې نه کوو چې دا د پیغمبر شوی، فکر یې نه کوو چې دا د ته وحی راغلی وي. چا تشویق که چې نه ته پیغمبر یې چون ته امین یې؟ چا بوته خپل کاکا ته او ورته یې ویلی چې زه در سره یم؟ چا ورباندې لومړی ایمان راوړ؟ زه وایم ته ښه رهبر نشي کیدی که ښه ښځه دې په ژوند کې نه اوسي. نارینه هیڅ هم نه دي، نارینه هیڅ هم نه دي. که قاتل جوړیږي د ښځې له امله جوړیږي، که اتل جوړیږي د ښځې له امله جوړیږي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ماشومتوب ته که چېرته تاسو لاړ شئ، مور بیبي یې دوه میندې وې. یوه یې خپله مور وه، یوه یې هغه مور وه چې دی راوروزه. هغه مور چې دی روزه د دې په تعینو کې شیدې اصلا وې نه، خو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دوی ورکوي، ځکه دا خو یتیم و، د ده سره ډېر مال نه و. پخوا وختو کې رواج داسې و چې د ما به مثلا ماشوم وشو، ما به خپل ځان سره نه ساته، 2 کاله به مې ورکوو بل چاته، هغې به شیدې ورکولې، هغې به رالویوه، هغه زحمتونه به یې هغې ویستل. بیا به چې کله ماشوم یو څه غټ شو، 3-4 کلن به شو، بیرته به بیا ما راوړ. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټولو خلکو ته چې دی ماشومان ورسېدل، ځکه هر چا پیسې ورکولې، اما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یتیم و، دوی ډېرې پیسې نه لرلې. نو دومې مور ته چې دی ورسېده او د دې د برکته یې هغې مور بیا شیدې پیدا کړې چې یو فکر کوم مرکب یو کمزوری هغه هم ځواکمن شو. هدف مې څه دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله رالوی که د چا د خوا رالوی شو؟ خو د میندو له خوا رالوی شو. د بیچاره خو پلار نه لره، د پیدایښت نه مخکې چې دی پلار وفات شوی و. بس کله هم چې تاسو ځئ، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به چې کله خفه و، چا به خوشحاله کوو؟ میرمنو یې خوشحاله کوو. میرمنې مګم ورسره غېږه نه نیوله، میرمنې مګم ورسره منډې نه وهلې. پس موږ دا هیروو که چېرته یو نارینه تشدد کوي، که چېرته یو نارینه ناکامه دی، که چېرته یو نارینه خفه دی، که چېرته یو نارینه ستونزه لري، چون د ده په ژوند کې ښځې چندان ښځې نه دي. او دا که تاسو د اسلام لارښه ووایئ، که د یهودیت لارښه ووایئ، که د عیسویت لارښه ووایئ، که د ساینس لارښه ووایئ، ژوندي مثالونه او حقایق هم دا دي. تاسو ته یې ثابتوي. خو زه بیا هم یو خبره کوم چې د دواړو خوا څخه دا رول لري. داسې نه دي چې یوازې ښځه ملامته ده، ډېره به ملامته یې. زه بیا دا خبره کوم چې تاسو سره هم نظره یم، مګر داسې نه دي چې یوازې ملامتي د یو ښځې ده. مثال زه یو ښځه یم، زه خپل نظر تاسو ته زه وایم، کمای شته په دواړو خوا کې، کمای شته په نارینه کې یو کمای شته، په ښځه کې یو کمای شته، ځکه چې دا دوه نه سره جوړېږي. و ښځه چې ده لږ مثال خپل د ژبې سره پام نه کوي، نه ښځه ته الله پاک ګوره داسې رښتې ما لیدلي دي چې نارینه خپله غصه د فزیکل لارې څخه باسي. مثال په یو ښځې لاس پورته کوي، ښه، ځکه چې هغه زور لري. یو ښځه بیا خپل د الفاظو د لارې څخه خپل زور باسي. مګر اکثریت وخت ما لیدلی دي چې یو نارینه، مثال تاسو دا خبره وکړه چې ښځې ژبه اوږده ده، مګر تا دا ونه ویله چې د نارینه لاس بیا اوږد دی. ما لیدلی چې زما سورس دا دی. لومړی زه یو شی وایم، دغه تور چې د تور په نوم یو چینل دی، تاسو چې څه وایئ تور صاحب، هغه حقیقت دی. زه نه غواړم یعنی زما بحث د تاسو په اړه نه دی. تور زما یو نږدې ملګری دی، زه نه غواړم چې هېڅوک چې زه د هغوی په اړه غږېږم، ځکه ځینې مثالونه چې ورکوم نه غواړم چې هغوی احساسو کې. اما اساسي خبره دا ده، یو نارینه راپورته کېږي، په یوې ښځې لاس پورته کوي. دا نارینه روزلی چا دی؟ او دې نارینه ته چا ویلی دي چې لاړ شه په ښځې د لاس پورته که؟ دا تر ټولو مهمه مسله ده. په یو کور کې چې جنګ وشي، دا مور ده چې ورته وایي زنچو ښځې دې ما ته داسې وکړه او ته ورته ګورې، ورپورته شه، اصلاح که. ما پلار نه دی لیدلی چې خپل زوی ته ووایي چې ورپورته شه په ښځې د لاس مات که یا په خپې ماته که. اما ما مور
فرض وکړه ته داسې پلار لرې چې هغه زوی ته وایي چې پورته شه په ښځې دې لاس مات کا د دې پلار ښځه چیرته ده ولې معنی کیږي نه هغه بیریږي هغه هم دغسې ژوند تېر کړی دی دقیقا اوس چې کله ته ویرېږې او د داسې ژوند تېرولو ته ژمنه یې او ګورې کله چې حق ته راشي وایي چې مونږ مظلومې نه یو مونږ باید د خپل حق نه دفاع وکړو مونږ باید خپل ژوند صحیح شکل مخته یوسو ستا ژوند خو تباه شو ته د خپل حق نه دفاع نشي کوی حداقل د انګور په سر خو 2-3 بوکسه وخوره ولې غلې ناست دی ته مګم نه غواړې تغییر راولې ته مګم نه غواړې چې انقلاب راولې صحیح که زما ژوند تباه شوی یا د اقل څه خو مې د خپل زوی ژوند نه پرېږدم چې تباه شي پس مونږ څه وایو ډاکټر صاحب اجازه راکړئ وبخښئ ډاکټر صاحب تا نه کې ګوره موږ یو شی دلته هېروو تا یو خبره وکړه چې مثال په خارج کې چې څوک ژوند کوي او داسې ژوند غواړي که د خارج د خلکو په رقم ښه یو خوا د خارج د خلکو ژوند دی یو زموږ ژوند دی زموږ د پښتنو ژوند دی اوس تا یو خبره وکړه چې یو ورځ دې خوښ یې راولاړ سي یو 3 بوکسه دې د انګور د لاس هم وخورې نه مګر زه به دا سوچ کوم ګوره یو خوښ چې په وطن کې ژوند کوي یا په وطن کې نه دلته په خارج کې ما داسې کسان لیدلي دي چې د وطن په رقم ژوند کوي هغو ته خو د ماشومتوب څخه دغه زده کړه سوې ده په دغه رقم یو ټولنې کې ژوند کړی دی چې اواز مه پورته کوه که ته اواز پورته کوي ته یو بې حیا ښځه سوې ته یو بې شرمه ښځه سوې هغه د ماشومتوب څخه ډیپنډنټ دی یا خپل په پلار یا خپل په ورور او د واده بعد خپل په خاوند باندې ډیپنډنټ دی نه هغه به غواړي چې اواز پورته کړي مګر هغه اواز نه پورته کول هغه په دا پوهېږي که ما اواز پورته کړي زه خو زما ژوند خو تباه سو دلته بیا خبره راغله فاینانشلي هغه ځان نسي مثال سپورټولی نه یوازې فاینانشلي مګر زموږ په ټولنه کې خو دا جدایي هم ډېره یو غټه خبره ده نو هغه مجبوره کېږي چې خاموشي اختیار کړي نه مثال ګوره د خواشي او د انګور د رشتې په اړه خو زه یو بل لایف کولی شم جوړ کړم نه چې زه اکثریت چې زه خلاف یم زه د خواشیانو خلاف یم زه د مژاندو خلاف نه یم هغه یو بل باس دی مګر دلته خبره سر به دا وه چې تا ویل د مور د وجه څخه دا کېږي مګر مور خو مجبوره ده د دوی مجبوریت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اواز پورته کړي ولې که اواز یې پورته کوي هلته هغه ښځه چیرې ولاړه سي څه شي وکړي هغه هم بیا په داسې یو عمر کې چې هغه د 15 کالو ښځه یې نو د 15 کالو ښځه به څه کوي ګورې زه یو شی تاسو ته وایم صحیح ده اول تر اوسه پورې ما یوه ښځه نه ده لیدلې چې د ښځې په سر یې جنګ کړی که چیرته په کور کې یوه ښځه 2 اولاده ولري چې یو لور ده او بل زوی دی نو د ښځې جنګ د زوی په سر ولو که زوی ظلم کوي ولو که زوی ملامت وي ولو که زوی مشکل لري اول زه 3 خویندې لرم یو زوی یم زه به 10 بجې د سهار راپورته کېدم زما خویندې به 7 بجې د سهار راپورته کېدې که زما په خوښه به یو خوراک نه و جوړ شوی نو مور به مې دغه خویندو ته ویلې چاله پورته شي ورکې ته چپس وکئ خو که به مې د خور یو شی نه خوښېده ورته به ویلې راشه تختکه وخوره هر څه چې تیار دي هماغه وخوره ما ته مور چې دی همیشه مې د ما نه مور دفاع کړې زه د یو طرف نه منندوی یم چون عاطفه د مور همداسې ده خو د بل طرف نه خفه یم ځکه زما په خویندو هغه وخت ظلم شوی مور به مې ما ته 20 روپۍ جیب کې اچولې خویندو ته به مې 10 روپۍ ورکول متاسفانه دا تریخ حقیقت دی زموږ د ژوند پس ما تر اوسه ښځه نه ده لیدلې چې د ښځې په سر درېدلې اوسي اما کله چې د نارینهو مسله راځي ما نارینه لیدلي چې د یو بل نه شدیده دفاع کوي د یو بل د خاطره ځان فدا کوي تر اوسه د کومه جنۍ لیدلې چې د خپلې ملګرې دپاره ګولۍ وخوري ولاکې په عمر وخوري اما نارینه که چیرته زه 5 ملګري ولرم او یو نفر دننه رادننه شي چې ما ووژني زما 4 ملګري حاضر دي چې د خپلې وینې نه تیر شي خو پرې نږدي چې هغه خلک تر ما راورسي بیا راځئ په سوشل میډیا کې وګورو تاسو 1 میلیون فالوور لرئ په خپل بل ټیک ټاک کې یو ځل وګورئ چې 100% نارینه دي پس ذاتا نارینه وفاداره ذات دی وګوره چې 100% نجونې تاسو فالو کوي یا ته لاړه شه کله هم چې د تا په اړه په سوشل میډیا کې غیبت کیږي وګوره چې نارینه یې ډېر کوي که ښځې ستا په اړه ډېر زیات توهین کوي او غیبتونه کوي پس دا متاسفانه یو فکت دی چې نارینه ډېر وفاداره دي نسبت ښځو ته او نارینه واقعا غیرتي دي نسبت ښځو ته خو اساسي موضوع چې زه غواړم ووایم هغه د خاموشۍ اختیارول دي که یوه ښځه وایي چې ولا زه باید خاموشي اختیاره کړم بیرته زه راځم وایم چې په کوم کتاب مګر که ته مسلمانه ښځه او که ته اسلام ته ژمنه ښځه
اسلام خو تا ته وایي چې تر ټولو ستر جهاد د ظالم فرد په وړاندې درېدل دي. نو دلته ولې خاموشي اختیاروي؟ چون تا ته رواجونه مهم دي. نو بیا خو زه نارینه ډېر زیات هوښیار یم، ځکه زه پوهیږم چې ته لاوده یې، ته رواجونو ته ژمنه یې او د دې نه باید زه سوء استفاده وکړم. معنا دا ده که چیرته زه زمری اوسم او یو آهو زما مخې ته ولاړ او راته ووایي چې والا په خمې بنده د زه منډې نشم وهی، توقع لرئ زه یې وخورم که نه؟ پرته د شکه چې خورمی. اما که چیرته یو آهو ځان زندنده داسې دی لکه ته په لاره ځې، زمری اوده دی، په تیږه یې وهي او بیا توقع لري چې هغه راویښ نشي تا ونه خوري. که ښځه وایي چې زه مظلومه یم، بیچاره یمه، محتاجه یمه، که اوس جنګ وکړم ماته به جنجال جوړ شي، مالي استقلالیت به مې څنګه کیږي. نو خو چې مظلومه یې بیا تحمل لره، بیا ولې شکایت کوي؟ بیا د خاوند زړه چې سر در باندې کلی، زړه چې غوږ در باندې غوسوي. ولې؟ چون اکثریت ښځې په خپلو حقوقو نه پوهیږي، اکثریت ښځې د خپل خاوندو په حقوقو نه پوهیږي. په لیاز د خدای که چیرته دغه اوس زموږ په بنډار کې همدغه شیبه نجونې ناستي، راپورته یې کتې، پوښتنه وکړه، ورته ووایه چې د یوې اړیکې د له منځه تللو لارې په اسلام کې څو دي؟ درته وایي یوه لاره ده. څه شی ده؟ طلاق. طلاق څه شی دی؟ خاوند کولی شي خپله ښځه پرېږدي. آیا ښځه کولی شي خپل خاوند پرېږدي؟ هېڅوک یې په اړه نه پوهېږي، هېڅوک یې په اړه نه غږېږي. خاوند یوازې طلاق اخیستی شي په داسې حالت کې چې ښځه کولی شي 3 لارونه خپل خاوند پرېږدي. موږ نارینه یوه لار لرو په اسلام کې، خو ښځې 3 لارې لري چې یو نارینه پرېږدي. اما دا 3 لارې موږ نارینه وچه کړي، ځان سره محفوظ یې ساتلي. وایو پام کوه ملایانو ته وایي چې په مسجد کې په دې 3 لارو ونه غږېږي چې ښځې خبرې نه شي، بیا خو ما نه پرېږدي چې پې وار وکړم، بیا خو ما نه پرېږدي پې ظلم وکړم. پس موږ نارینه وفاداره یو بل سره هماهنګ یو او د هغې هماهنګۍ په اساس خپل حقوق په تاسو منو. ستاسو حقوق مو راخستي پټ کړي م دي او تاسو فکر کوئ چې مظلوم یاست. څو ګټونکي څوک دي؟ نارینه دي. خو دلته بل ته تاسو ښه خپل